بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ حاقہ. په دې سورۃ کې الله رب العزت د قیامت ته hebat او د قران عظمت مخکې سورۃ کې عظمت بیان کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس په دې سورۃ کې عظمت ته قران بیانوي. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی همیشه مهربان دی. شروع کوم الحاقه ملحاقه. حاقه د قیامت ته ورځ نوم دی. حاقه د قیامت ته ورځ نوم دی. خدا نوم څنګه وته کې خود شو د دې لپاره تفاسیر مختلف وجه بیان کړل. قیامت ورځ ته حاقه په دې وجه وای چې دا حاقه عبارت دی د هغه ساعتنا چې هغه واقع کېدل دغه حق دی. هغه ساعت نه چې واقع کېدل دغه څه دی حق. ذکر نو مرتکه خود الحاقه. دویم حاقه ورته په دې وجه وای دا د هغه حالات نوم دی چې پاره کې حق کارونه واقع کیږي، لکه حساب کتاب شو، حشر شو، دا الله مخ ته ورتلل شو، دا حق کارونه دي. هغه په دې حالاتو کې څه کیږي؟ واقع کیږي. ځکه ورته سوی حق. درېمه وجه دا بیانې چې ګوره دلته هر سړی دعوت کوي چې دا ځکه ما خبره کوم بس دا په قران او سنت ثابته ده، دا نور ټول غلطي دي. کابل دیو کو ته هغه د دینب ستیږي، کابل دیو کو ته هغه د غنم ستیږي، کابل دیو کو ته هغه د غنم ستیږي. نو دا پته په ورځ د قیامت باندې معلومه شي حقیقت اعمال چې چا خبره ټیک وا او کم عمل سو حق او کم غلط. د دې وجه حق ورته وای. نو یا په دې وجه ساعت چې داغه واقع کېدل حق دی، یا هغه حالت چې پاره کې حق کارونه کی، یا دا چې حقیقت اعمالو هغه کې معلومیږي. څلورمه وجه دا بیانې حق ورته په دې وجه وای چې چا له حق ورکړي د جنت ته دتلو او چا له حق ورکړي د جهنم ته دتلو. دا څلور توجیهات پکې دي. الحاقه ملحاقه ثابتې دن کې ورځ صدا ثابتې دن کې ورځ وما ذاك ملحاقه او څه په وکړه ته چې صداغه ثابتې دن کې ورځ کذبت ثمود وعاد بالقارعه. دروغجن غنلې سمودیانو او دارنګ عادیانو بالقارعه. دا هم د قیامت تورزي نوم دی. د هر چا زړه به وټکای، د هر چا غوګونه به وټکای. بالقارعه پاغه څنګهون کې نسبت دروغ کړو سمودیانو عادیانو. هغه ورځ څنګهون کړل لرا، هغه ورځ څنګهون کې غوړون لرا، هغه ورځ چې د خلکو زړونه غوګونه وټنګي داغه تکذیب کړو. دروغجن غنیو سمودیانو عادیانو بالقارعه هغه ورځ چې ټنګون کې دا زړونه د خلکو لرا. فاما ثمود هر چې سمودیانو فاهلكوا بالطاغيه نو هغه هلاک شو په سخت چغه باندې. جبرئیل امین په یو کلی کوي استلا زړونه وچاو ده. واما عاد هر چې عادیانو فاهلكوا بريح صرصر نو هغه هلاک شو په سلې تیز سره. او صرصر بنا معنا و یخ سلې په الله راوالو زولا او هلاک او تباہ کړ. عاتیتین د حد نتیری دن کی سخرها علیہم چلاولی شو په دوی باندې. سخرها چنه دلی و په دوی باندې علی 7 لیال و 8 ایام وش پی و تورزی. سخرها چلاولی و الله اغیلرا په دوی باندې وش پی و تورزی. حسومن پر لپسی حسومن سپیری په دوی باندې دواړه مانشتا پر لپسې حسومن سپیری وی. فتر القوم فيها سرعا نو تابلد قوم پاره کې پړ مخې پروت کانهم عجاز نخل خاویه. تبوی داتنی وی د کجورو را پریوتی پس مکه باندې. کانهم عجاز نخل خاویه تبوی چې داتنی وی د کجوري را پریوتون کې پس مکه باندې. فهل ترى لهم من باقیا
بس آیا وینه ته د دوی د پاره څوک پاتې کیدونکې وجاء فرعون ومن قبله او راغله فرعون هغه چې مخکې د نو والمؤتفقات او هغه کلی چې چپکړې شوی وو اړولې شوی وو بالخاطئات په غټه ګنا فرعون په غټه ګنا راتلو وکړو او دارنګي هغه اړول شو کلو هغه راتلو کله په غټه ګنا او د فرعون نه چې مخکې واغه هم وجاء فرعون راغله فرعون او هغه چې مخکې ددنه والمؤتفقات او هغه چپکړې شو کلو او دارنګي هغه اړول شو کلو بالخاطئات په غټه ګناه باندې فعصوا رسول ربهم نافرمانی وکړه در رسول در خپلنا فاخذهم اخذه الرابيه نو پس راونی ول الله دوی لرا پنال رانی ول سخت سرا ان لما تغلما بشک منګه هر کله چې د حد نتیر شلی وبو حملناکم سوار کړی منګه تاسو فل جاریه په کشته کې لنجعل حالکم د دې لپاره چې وګرځو د کشته ستاسو لپاره او دویم حازم راجع دی واقعي ته چې وګرځو دا واقع ستاسو لپاره یاداش وتعیا وزمایا او یاد کړی دی لره هغه وګونه یاد ساتون کی فیضانو فی خف السور نو کله چې پکواله شي پشپېلې کې نفخه واحده پکیو وحميت الارض والجبال او پورته کړی شي غرونه پورته کړی شي سمکا او غرونه فدکتا دکتم واحده نو وبټکول شي پټکول یوزل چې ټسول ورک اس باندې فیوم ایذم وقعت الواقعات دام د قیامت ورځ نوم دی په دغه ورځ واقع بشي واقع کیدون کی ورځ وانشقت السماء او سری بشي اسمان فهي يومئذ واهيه نو دا اسمان ما په دغه ورځ کمزورې بوي والملك على ارجائها او پرشتي و پاترا په دغه وي ويحمل عرش ربك فوقهم او پورته کوي با عرش طرف ستا د پاسه د دوی نه یومئذ په دغه ورځ سمانیا اته ملائکه چا سمانیه معنا کله پاتو ملائکه سره عبد الله ابن عباس تنهو د دې معنا کوي فاتو صفونه باندې اتو صفونه باندې د صف اندازانه نه معلومه چې څومره دي یوم ایذن تورزونا په دغه ورځ به تاسو پیش کړئ شي په الله لا تخفى منکم خافیه نبشی پټې د استاسونه یو نفس پټې دن کې فاما من اوتی کتابه فساغت سو چې ورکړی شاغت عمل نامه داغه په یمینه کتاب او عمل نامه داغه په خلاص داغه فیقولون وایبا اها ومقرؤ کتابیا راشی واخلی ولو لی زما کتاب از ما عمل نامه انی ظننت انی ملاق حسابیا یقینا ما یقین درلود په دې خبره چې زه ملاقات کیدون کما د حساب خپل سره فهو فی شجر راضیه نو دی په هغه جون خوشاله کی فی جنت عالیه هغه اوچت جنت کې وي قطوفها دانیه ونچکونه دغه بنز دی وی کلوا واشربوا امر به تکول شي اجازه ورته ملاوي خریس کوي حنیان مبارک شه بما اسلفتم فی الايام الخالیه په سبب دا چې مخکې کړیو تاسو عملونه په ورځو تیر شو کې دا چې تاسو در کومه دا په تیر شو ورځو کې دنیا په ورځو کې تاسو نیک اعمال کړیو په سبب دا چې مخکې کړیو تاسو عملونه په ورځو تیر شو کې و اما من اوتیا او هغه څوک چې ورکړی شي هغه ته کتابه عمل نامه دا به شمالي په غسلاس تاغه فیقولو نو دی بوای یا لیتنی لموت کتابیا هاي افسوس چې نو ورکړی شي ما تعامل نامه زما ولم ادري ما حسابیا او نه پوی دی چې څه دی حساب زما په دې سر نه خبر نه ولم ادري ما حسابیا او کاش چې نو پوها شوه په زما چې نو زما پوها شوه چې زما حساب بچوي ولم ادري ما حسابیا او نه پوی دی چې څه دی حساب زما بالکل دې ما ته پتا او درک نه وي یا لیتها کانت القاضیه هاي افسوس چې دغه مرګ وې ختمون کې مال را او فیصله کون کې مال را ما اغنا عني مالیا فائدہ را نه کما ته ایسو مال زما ما اغنا عني دفنک زمانہ او هیڅ فائدہ را نه کما ته مال زما حلق عني سلطانیا د دې دوه معنی کوي یو معنی خو مشهور ده
حلق عني سلطانیه دنیا کې چې کوم زور او زما هغه ورک شو هلاک شو زمانه زور زما لیکن تاسو سلطان معنا مخکې پیژندلې و چې مالهم به من سلطان نشته د دوی د پاره په دې شرک باندې کوم دلیل نو اوس دلته معنا کې هلاک عني سلطانیه هلاک شو زمانه غ دلیل زما ما چې دنیا کې په دلیل نه نیول او د خلکو سترګې په پټولې خو نشته ولی حالت بل شي چلیږي اوس یو عمل دی پیغمبر کړی او تی وکي قیامت کې د الله تاسو کی دا دی ولی کړی دی جواب ورکي چې پیغمبر کړی ما ځکه کړی دی اوس دارته وای چې زما په عمل باندې تر رواني او د پیغمبر هغه عمل نه آیا بیت دا ویل چې ما ته مولوی سی ویلو کدا او وینو الله به سومني الله به تا ته دا ومني چې او دا مولوی سی ما درلګل و دا الله بندگان نو سوچ په وکي هلاک عني سلطانیه هلاک شو زمانه غ دلیل زما ما چې کوم دلیل نه پینول هغه وسیوم زما په کار رانغه خذوه الله به حکم کی ونی سید لرا فغلوه نتوقون ورواچوي غاړه تا ثم الجحیم صلوا به جهنم ته داخل کئ ثم فی سلسلتين به وتړی په زنجیرونو کې زرعها چې غزونه داغي زرعها ودغدواړه داغي 70 ذراعا او یا غزره فسلکو نو داخله کې جهنم ته ولی انه کان لا یؤمن بالله العظیم ذکر د یقین ندر ود په لوی الله باندې معنا دادا په عظیم الشان الله ولا يحض على طعام المسكين او خلق ته تیزی نور کولا په طعام ور کول باندې غریبانو فليس له اليوم ها هنا حميم نو نشته د پارا نن ورځې دلتا حمیم سو گرم دوست ولا طعام او نڅ خوراک الا من غسلين مگر د وینو زونه لا یاکله الا الخاطئون چې نه بخوري غیلرا مگر ګناګار فلا اقسم بما تبصرون فلا نزيد حاصل کدا خلق چوي اقسم بما تبصرون قسم کوم پاغه سيزونو چې تاسو ګورئ و ما پاغه سيزونو لا تبصرون چې تاسو نه ویني انه لقول رسول کریم یقینا دا قران پیغام دی دا استاد عزتمند لقول رسول کریم پیغام دی دا استاد عزتمند مراد ته جبرئیل امین دی و ما هو بقول شاعر او نه دا وینا د شاعر قلیلا ما تؤمنون دل تاسو ایمان راوړی ولا بقول کاهن او نو وینا د توریتی قلیلا ما تذکرون دیر لک تاسو نصیحت قبل وی تنزیل من رب العالمین نازل دل ددی شوی دی در رب د مخلوقاتنا ولو تقول علينا بعض الاقاويل کچری دا جوړه کی په منګ باندې بعض خبرې هغه د دروغ کچری دا جوړه کی جوړ کی په منګ باندې بعض خبرې د دروغ لا اخذنا منه بالیمین نو خامخا وبني سود لرا بالیمین په قوت سره او یا معنا دا وبني سود لرا د خلاصنا به باز عید ده وبني سود لرا د خلاصنا زکه د باچاهان قانون هم داده چې چاته سزا ورکړي د خلاص نه ونیسي او به شروع شي نو الله فرمای د خلاص نه به ونیسم ثم لقطعنا منه وتين بیا پرې کو منګه ددنه اغا رګ د سټو ګوري الله نازولی مازولی نه مانی یو سړی د اعمال نه کوي یو سړی په الله باندې دروغ ور جوړي او الله دې تسنوي سکه دا نازولې کده چې نازول توبه خدا به نبی صلی الله علیه وسلم د پاره پکاو داغه مبارک وای کچرته دا پیغمبر وای په ما باندې بعض خبرې چې ما ورته نه ویل او دې په ما باندې وای نو الله فرمای مضبوط پیونه سم قوت سره پیونه سم به دماغه دغونو تکټ کما ثم لقطنا منه الوتين بیا با پریکو موږ دنا اغرض سټ فما منكم من احد عنه حاجزين نو پس نبوي منكم نتاسنا من احد هیڅوک عنه دنا حاجزين بچ کوونکې بیا پتا سو کې د بچکول والا څوک نه
وانه لتذکرۃ او یقینا دا قران نصیحت ته للمتقین لپاره تقوا والاو وانا لنعلم او بشک موږ خامخا پویو ان منکم مکذبین چې یقینا زین تاسو نه تکذیب کوونکي و انه لحسرتن الکافرین او یقینا دا قران خامخا سوچته په کافرانو باندې و انه لحق الیقین او یقینا دا قران حق یقیني دی معنا دا خالص یقیني دی هیڅ پکې نور نشتا فسبح بسم ربک العظیم نو تسبیح وایا پاکی بیان وا د نوم در افستا چې ډیر لوی دی